ستړي مشه زه رحمان بنریم دا پروګرام بی کاست دی و پاکستان پخلی کړی دی چې هغوی غزې ته خپل ځواکونه ورلیږي او د امریکې نه یې غوښتي دي چې د دې ځواکونو پیسې به څنګه او څوک ورکوي. پاکستان یوازینی فکر چې اوس کوم پاتې دی هغه دا دی چې د دې ځواکونو ته به هلته د دې کار قیمت څوک ادا کوي. په غزې کې د پاکستان د ځواکونو د لیږلو په موجودګۍ باندې د تېرو څو ورځو راسې خبره کېږي. ما په هم پرون خبره کړې وه او دا خبره مې کړې وه چې پاکستان د پړانګ او ډانګ په منځ کې ګیر دی. دا مې ویلي وو چې پړانګ امریکا ده او ډانګ پاکستاني مولیان دي. دا مې ویلي وو چې د پاکستان مولیان چې دي د هغې رضا کول پاکستان ته کومه ګرانه خبره نه ده، ځکه چې د دې خبرې د میدان ته راتګ د مخکې د پاکستان پوځ مشر فیلډ مارشل عاصم منیر ټول مولیان راوغوښتل. تاسو به زما په پروګرامونو کې کتلي وي چې مولانا اشرفي صاحب وایي چې د پاکستان د پوځ په مشر په لاس باندې د پاکستان ټول مولیان بیعت کوي او هر هغه څه چې د پاکستان د پوځ مشر غواړي دوی به ملګرتیا کوي. نو پرون ما وویل چې دا کار ورته آسان دی خو د امریکا خفه کول ورته ګران دي او د امریکا خفه کول ورته ځکه ګران دي چې د امریکا سره خو نوې انډیوالي چې شروع کړې ده نو په دې کې د پاکستان غټ مفادات دي. پاکستان اقتصادي توګه کمزوری دی، پاکستان د هند سره جنجال دی او د ټرمپ نوې فیورټ فیلډ مارشل عاصم منیر چې دی هغه راتلونکو اونیو کې یو وار بیا وایټ هاوس ته روان دی چې د ټرمپ سره وویني. نو پرون چې په دې ما بحث وکړو ځینې ملګرو ویلي چې ته د پاکستان په مخالفت کې دا خبره کوې او پاکستان چې دی داسې به کله هم ونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلي طاهر اندرابي د دې خبرې پخلی نه کوو. تاسو په دې ډېر پروګرامونه اورېدلي، زه اکثره وایم چې خبریالان تاسو ته په دې موضوع باندې سمه خبره نه کوي. نن به هم تاسو په دې موضوع خبره اورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ویلي دي، خو په دې کې اصلي ټکی چې دی هغه ډېر مهم دی، هغه دي پیسې. پاکستان د پوځ په هکله مخکې هم داسې ویل شوي دي چې هغه د پیسو لپاره څه هم کولی شي. امریکایانو ویلي دي او دا ډېره مشهوره خبره ده. نو اوس پاکستان د امریکې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې هو یس پاکستان شکریا ادا کوي خو په دې باندې د ځینې پوښتنو د ځوابونو ورکولو پور لا پاتې دی او دی وایي انصاف تقاضا دا ده او حق دا دی چې دغه هیوادونو ته د هغو پوښتنو ځوابونه ورکړی شي. په ځانګړې توګه د پاکستان پوځ دا غوښتنه چې د دوی هلته ماموریت به څه وي، دوی به کار څه کوي او دوی ته به پیسې څوک ورکوي. نو ماموریت څه دی؟ امریکا څه غواړي؟ د نړیوال سټیبلایزیشن یا د ټوله ساتونکي ځواک ذمهواري به څه وي؟ ذمهواري به دا وي چې دوی په غزه کې امن ساتي او بله مهمه ذمهواري چې ده هغه ډېره قوي ده، هغه ده د وسلوالو ډلو نه به وسله راټولوي. هلته وسلوالې ډلې څوک دي؟ حماس دی. حماس څوک دی؟ وایي چې دوی د فلسطین او د بیت المقدس دفاع کول غواړي د اسرائیل په وړاندې. نو د پاکستان د پوځ ماموریت به دا وي چې امن ټینګښت او د وسلوالو نه وسله راټولول. خو خبره چې تر اوسه پورې پاتې ده هغه په پیسو پاتې ده. نو که تاسې داسې وایي چې بونیرې د خپلې اند لګیا دی نو زه داسې کومه چې تاسو ته د مارکو روبیو دغه پوښتنه او د هغې ځواب وړاندې کومه او هغه لیدونکي اورېدونکي چې په انګریزۍ ژبه نه پوهېږي زه ستاسو لپاره په دې باندې د پاسه لیکلې بڼه کې هم دا خبرې درته ښایمه، ورسره تاسو ته بیا د دې ژباړه هم وړاندې کوم. راځئ چې وګورو مارکو روبیو په امریکا کې چې کوم پریس کانفرنس کوو په دې کې پوښتنه څه وشوه او د پوښتنې ځواب څه ورکړی شو. دا ګورو. Ask you about Gaza. US wants Pakistan troops to be in Gaza. Has US got a consent from Pakistan that they will be sending their troops in Gaza for peace building and peacemaking? Yeah. Well, look, in fairness to all the countries we've talked to about being and having a presence on the ground, I think they want to know specifically, what the mandate, what the specific mandate, the funding mechanism looks like. So we're very grateful to Pakistan for their offer. To be a part of it, or at least their offer to consider being a part of it. I think we owe them a few more answers before we can ask anybody to firmly commit. But I feel very confident that we have a number of nation states acceptable to all sides in this. اوس راځئ چې زه یې درته ووایم. پوښتنه دا وه چې غواړم د غزې په اړه پوښتنه وکړم
امریکا غواړي د پاکستان پوځیان په غزې کې وي او امریکا د پاکستان رضا ترلاسه کړي چې هغوی به د سولې د ټینګښت او سولې جوړولو لپاره خپل پوځیان غزې ته ولېږي دا پوښتنه وشوه د دې پوښتنې ځواب هغه ډېر کلیر کټ چې ورته وایي ډېر روڼ ښکاره او هغه په اردو کې ورته وایي دو ټوک ببانګې دخل داسې ورکړه جواب دا وزیر مارکو روبیو وایي هو یس یعنی کنفرم یې کړه چې و ځواکونه لیږي خو بیا وایي ګوره د هغوی ټولو هیوادونو سره موږ به په انصاف اډانه خبره کوو یا کړې ده چې هلته به ځمکنۍ موجودګي لري دی وایي فکر کوي هغوی غواړي په مشخص ډول پوه شي چې ماموریت به څه وي د ماموریت کره حدود څه دي او د پیسو میکانیزم به څه وي دا پکې تر ټولو مهم ټکی دی او د پیسو میکانیزم به څه وي بیا وایي چې نو موږ د پاکستان د دې وړاندیز مننه کوو چې د دې بهیر برخه شي یا لږ تر لږه دا چې د برخې کېدو په اړه یې غور ته چمتوالی ښودلی دی مخکې له دې چې له چا څخه د پخې ژمنې غوښتنه وکړو دی وایي د ده په اند په موږ د هغوی د لاسو نورو ځوابونو ورکولو ذمهواري پاتې ده نو پاکستان په هکله دا خبره خو کره شوه چې پاکستان امریکې سره ژمنه کړې ده یا یې ورته وړاندیز کړی دی دا وړاندیز او ژمنه په قطر کې شوې ده په قطر کې چې کوم غونډه رابلل شوې وه د انټرنیشنل سټیبلایزیشن فورس ISF د دې مشري چا کوله د دې مشري کوله د امریکا سینټکام جنرال کورالا زه ډېر زیات په خپلو پروګرامونو کې یادوم صاحبه او تاسو ته یقین وکړه چې زه دې خبرې ته ډېر زیات په ژور غور سره او نظر د ډېر وخت راسې ګورم کله چې په 1 اکتوبر 3 کاله مخکې په غزې کې حماس په اسرائیلو حمله وکړه د دې نه وروستو د پاکستان سفر وکړ د سینټکام جنرال کورالا 2 ځله دی لاړ او د راتګ نه وروستو کله چې د امریکا دا ډېرې مهمې خبرې تاسو ورته غوږ ونیسئ چې موږ ورته پام کوو وایو نه داسې نه وایو د دې نه وروستو د امریکا په کانګرس کې اورېدنه وشوه د امریکا د پوځونو نه د امریکا د سینټکام د مشر نه د پاکستان د کردار او رول په هکله ترهګرۍ خلاف نو د سینټکام پخوانی مشر جنرال کورالا نه یوازې دا چې د امریکایي کانګرس ته دا پخلی وکړه چې پاکستان د هغوی سره جوخ ولاړ دی بلکې دا یې هم ورته وویل چې هغه یو مهم پارټنر دی بیا د دې خبرې پخلی پینټاګان او خارجه وزارت هم وکړه بیا د دې نه وروستو هم روان کال 2 میاشتې مخکې د پاکستان د پوځونو مشر جنرال عاصم منیر امریکې ته راغی او د امریکې په فلوریډا کې د سینټکام د مشر د رخصتۍ په تقریب کې شرکت وکړ او د شرکت وروسته بیا یو پاکستانی کمیونټي ته وینا وکړه او په هغې باندې ما یو ریل جوړ کړی تاسو ته به یاد وي چې هغه وویل چې پاکستان سره که څوک چیړچاړ وکړي نو پاکستان د نیمې نړۍ د تباه کولو طاقت لري په دې باندې یو امریکایي څېړنکار دا وویل چې پاکستان د مشر په سفر د بندیزونه ولګول شي او د دې امریکې ته نه پرېښودل کېږي ځکه چې نړۍ ته ګواښ دی د هند په مطبوعاتو کې دا خبر راغلی وه بیا ما په فلوریډا کې د خپل سورسز نه او د خپل ذریعو نه یا سرچینو نه د دې خبرې کنفرمیشن وکړو څوک چې په دې غونډه کې ناست نو هغه ماته وی چې و دا خبره د پاکستان د پوځ مشر کړې وه نو دا یې ولې دونه ډاډه خبره په امریکا کې کوله ځکه یې کوله چې د امریکا سره دا خبره چې وه د ډېر وخت راسې پاکستان ان بورډ و پاکستان شریک و دا پلان چې دی دا په یوه شپه کې په یوه ورځ کې نه دی جوړ شوی دا ډېرې اوږدې مرحلې نه تېر شوی دی او د دې نه وروستو بیا د پاکستان د ځواکونو مشر فیلډ مارشل عاصم منیر د ټرمپ سره ملاقات وکړ او د ملاقات وروستو صدر ټرمپ هغه خپل فیورټ فیلډ مارشل وګرځوه په دې باندې یو موضوع ده د بله موضوع ده افغانستان بګرام او د واخان دهلیز کوم چې چین او افغانستان ترمنځ د تجارت د لارې په سر خبرې روانې دي او پاکستان ته دا منظور نه ده ځکه چې د پاکستان د اقتصاد لا چې ده هغه د CPEC چین پاکستان اکنامک کوریډور نو که چین د افغانستان سره وصل شي او د افغانستان سره د وصل کېدو وروسته منځنۍ
ایشیا ته د تجارت لاره پرانستل شي نو د افغانستان تقدیر ځلیږي او د پاکستان تقدیر شمه چې دا مړه کیږي. نو په دې باندې هغه جنجال هلته جوړ کړی دی. دا دوه غټې خبرې دي. ځکه چې د ټرمپ زه اوس ډېره ښکاره دا خبره کوم، پخوا خو موږ درته نه ویله، خو اوس هغه ټولې خبرې چې ما کولې یا اټکلونه چې وو هغه صفا شو، راڼه شو، او اوس هغه ډنډه خړه نه ده پاتې. په ډنډه کې دننه میان چې دي اوس لیدل کېږي، شمارل کېږي. د غټ د مئی غټ سر هم لیدل کېږي او لکۍ هم لیدل کېږي. تاسو وینئ اوس په ډنډه کې دا خبرې چې زه کوم دا ډېر رڼې شوې. نو پاکستان به اوس په غزې کې څه کوي؟ یعنی په غزې کې به دا کوي چې هغه به 100,000 ځواکونه لېږي، د هغې پیسې به امریکا یا د امریکا ائتلافیان ورکوي. ځکه چې دا د پاکستان پوښتنه د لومړنۍ ګارنټي پاکستان دا غواړي چې پوځونه لېږو. نو دلته به اوس پوښتنه دا راپورته کېږي چې سی به اسلام څه شو، سی به مسلماني څه شوه، سی به د حماس ملګرتیا څه شوه، سی به د اسرائیلو ظلم او بربریت څه شو چې پاکستان په پارلیمان کې په دې ډېرې چغې وهل کېدې. ما ته به هم په ځانګړې توګه پیغورونه کېدل. یو سینیټر صاحب خو زما سره تعلقات په دې ختم کړي وو چې سی به ته غزې ته تللی او هلته د فلسطیني ځواکونو په مقابل کې د اسرائیلي ځواکونو سره پټوان وخت کې دي. که څه ما پټوان نه دي وخت کې دغه شانتې ما کار کړی دی او د کار په وخت باندې به ته خامخا له چا سره ودرېږې، څوک به ستا سره ولاړ وي، څوک به لیدل کېږي، ته به ته اخترې پوښتنې کوې، ته به معلومات کوې. ما د دغه سینیټر صاحب سره ملاقات کړی دی، دغه سره مې ماکس راغلی دی. ما په پاکستان کې، په عراق کې، په ټوله دنیا کې دغه شان خلک چې په ممکنه توګه هغه به وانټډ خلک وي، ترهګر به وي، مجرمین به وي، خو د یو خبریال لپاره د هغو سره لیدل قاتل چې دي هغه د دې په خاطر نه وي چې تاسو سره انډیوالي ده، ته د هغو سره کار کوي. نو اوس دغه سینیټرانو د ما سره تعلقات ختم کړل چې تا دا کار کړی، که څه هغه سم نه و. د پاکستان خبریالان چې دي د هغو د میلیونو په شمېره کې هغه خبریالان چې هغه د جی ایچ کیو فنډډ یا د هغو ضمیر فروشه تالیسټه خبریالان دي، هغو هم په ما پسې ډرامې وکړې. زه داسې موقع نه ده ضایع کړې. زه د افغانستان د استقلال په ورځو کې شریک شوم او هغه موقع زما خلاف موقع ګوري چې د بنیر خلاف چرته موقع پیدا کو. ځکه چې زه رښتیا وایم، دا د کوم هیواد حمایت یا خلاف خبره نه کوم. زه رښتیا سپینه خبره کوم او زړوره خبره کوم. دا په ځینې خلکو سمه نه لګي، خو زما ټولې خبرې رښتیا کېږي. نو نن هغه سینیټرانو ته، د قومي او صوبایي اسمبلۍ غړو ته، خبریالانو ته زه دا وایم چې ستاسو په مخ څه پاتې شو؟ ستاسو دغه پوځ به اوس د حماس نه وسله راټولوي. هغه حماس چې د بیت المقدس د دفاع ذمهوارۍ دا ولري، هغه حماس چې د اسرائیلو خلاف جنگیږي، کوم چې ستاسو په ان ظالم پوځ دی. او زه په دې باندې هیڅ شک نه لرم چې هغو د غزې په تړانګه باندې د بمبارۍ په وخت باندې بې ګناه ماشومان وژلي دي، بې ګناه ښځې وژلي دي او ډېر لوی قتل عام یې کړی دی، ډېر لوی ظلم او جبر یې کړی دی. او د هغې لپاره هغو پلمه او بانه دا وه چې په دې جګړه کې وسلوال چې دي هغه انسانان، ښځې او ماشومان د ډال په توګه کاروي، شلټر یې اغستی وي او په هسپتالونو کې، په روغتونونو کې. خو دا بله موضوع ده. نو زه به اوس بیا غزې ته ځمه صاحبه، زه به ځم او د پاکستان د پوځ دغه کردار چې دی تاسو ته به ښیم چې د پاکستان پوځ په غزې کې څه کوي. ما په دې خبره کړې وه چې د پاکستان کې دننه اسلام چې دی، پاکستان د اسلام په لمن کې انغښتی دی او د اسلام په لمن کې داسې هغه انغښتی دی. ما په دې تېرو ورځو خبره کړې وه چې پاکستانیانو اسلام د الې په توګه طاقتورو خلکو تل استعمال کړی دی. یو مثال ما دا ورکړی و چې په وزیرستان کې چې کله بمبارۍ کولې د امریکا سی آی ای او پاکستان آی اس آی په شریکه د کانټراکټ کړی و. دا خبره مشرف او اوباما بیا هم ومنله. او جیکب آباد او د شمسی ایربیس نه به ډرون الوتل، نو د هغې خلاف په پاکستان کې غوسه وه. خو د پاکستان غوسه، پاکستان طاقتوره پوځ د اسلام د ذمهوارۍ لرونکو، د ذمهوارۍ اخیستو دعوه لرونکو خولې ته چې دی هغه حلوا ورکړله، حکومت کې برخه ورکړله، خاموشه یې کړل. دویم مثال ما دا ورکړی و د پاکستان د مولیانو چې پاکستان په ایران باندې کله امریکایي بریدونه کول د اسرائیل او د ایران په جګړه کې، نو پاکستان کې خاموشي ولیدل شوه په ولسي ډګر باندې، په مطبوعاتو کې. ځکه چې دغه کنټرول، ما خبره کړې چې دا کنټرول دي. نو دلته هم کنټرول خبره ده. که څوک دا شک او فکر لري چې پاکستان کې به لویه غویمه جوړه شي، غویمه به دا بالکل نه وي د دې، بلکې غویمې په ضد او د بغاوت په ځای به په دې باندې خوشحالۍ لیدل کېږي، په دې به مټیانې ویشل کېږي، په دې باندې به یو بل ته هارونه اچول کېږي چې وګوره د اسلام د حفاظت پوځ، د اسلام حفاظت کوونکی پوځ
پاکستانی پوځ چې دی په غزې کې دی، هلته به د مسلمانانو حفاظت کیږي، هلته به کافران چې دی د هغو بې حرمتي نه کوي، بیابرو کیږي به نه، هلته به د هغو لپاره دا کیږي او دا به کیږي، د هغو په خدمت او دا قسمه خبرې به تاسو اوس په اخبارونو کې لیدل شروع کړئ. ډېر زر به لیدل شروع کوي، ځکه چې دا چل هغو له ورځي. تاسو وینئ که نه چې په وزیرستان کې، په باجوړ کې، په ممندو کې، په ټوله پښتونخوا کې، له شماله تر جنوبه، له مشرقه تر مغربه، یا له بولانه تر چتراله، په دې منطقه کې چې کوم عملیات کیږي هغه ته مشکوک عملیات ویل کیږي. ځایي ولس وایي چې ترهګر نه ختمیږي، ترهګري نه ختمیږي، خو د هغو کورونه ویجاړېږي، د هغو بازارونه ویجاړېږي، د هغو کاروبارونه ختمیږي، هغه کډوالۍ کوي. نو دې په جواب کې پاکستان په میډیا کې څه لیدل کیږي؟ او په دې چې څوک خبره کوي د هغې په جواب کې بیا خبریالان چې دي موږ ته کنځل کوي چې په دې موضوع خبره مه کوئ، دا موضوع چې دا په دې باندې خاموشي اختیار کوي یا په دې پوښتنه نه راپورته کوئ. نو زما په شان د خلکو د خولې بندولو لپاره په سوونو زرګونو جوابونه تاسو وینئ په مطبوعاتو کې به روان وي. خو بهرحال پاکستانیانو ته دې مبارک وي، پاکستانیانو ته د دا کردار د دې نه مخکې په 1965 کې هم دی ادا کړی دی چې د ضیاء الحق په وخت کې تر ټولو زیات قتل عام چې شوی و هغه د ضیاء الحق په وخت کې شوی و. اوس په دې کې پاکستان د دې نه یو بل مهمترین ټکی چې دی، حیرانونکی ټکی چې دی، ګوره په دې ما بحث کړی و چې هغه د سعودي عرب سره د پاکستان دفاعي تړون دی. او دفاعي تړون په شا باندې دا د افغانستان لپاره نه و، دا د هندوستان لپاره نه و. یعنی دا تړون چې وشو نو خلکو ول چې اوس په پاکستان حمله چې دا هغه په سعودي عرب حمله ګڼل کېږي، او په سعودي عرب حمله چې دا هغه په پاکستان حمله ګڼل کېږي. نو دلته کې هغه په اردو کې دا متل مال راځي چې بلی تیلی سے باہر آ گئی کنه، دې کې هغه پیشو چې دا هغه د ګوډې نه بهر راووته، هغه دا راووته چې در اصل پاکستان د پلان د مخکې نه جوړ کړی چې پاکستان خپل پوځ غزې ته لېږي. نو چې پاکستان غزې ته پوځ ولېږي معنی څه ده؟ معنی ښکاره دښمني ده د لبنان د وسلوالو ډلو سره، حزب الله سره، د حماس سره، د داعش سره، د القاعدې سره، او د ټولو هغه ډلو سره چې هغه ځان د اسلام ټیکهدار ګڼي، وسلواله مبارزه کوي. نو پاکستان چې د دفاع لپاره د مخکې نه سعودي عرب ځان سره ملګری کړی دی، نو سعودي عرب چې دی هغه به د پاکستان دفاع کوي په دغه ځای کې چې څه به د پاکستان په ځواکونو ځان مرګي بریدونه مه کوئ، هلته به په دې بریدونه کیږي، هلته په دې حملې کیږي. جګړه ختمه ده، سیز فایر شوی دی، اوربند شوی دی، خو د جګړې اسباب نه دي ختم. یوه خبره جګړې اسباب څه دي چې فلسطینیان وایي چې اسرائیلو د هغو په ځمکه قبضه کړې ده او دا یې ازادي غواړي، داسې ده که نه. نو دې انټرنیشنل سټیبلایزیشن فورس کې چې هر څوک شامل وي هغو ته خطر موجود دی. دا د خطرې نه بهر خبره نه ده. دا په افریقا کې هم چې کوم د امن پیس فورس ایستلي و هلته هم دا حملې کېدې، په نورو د نړۍ کې هم کېږي او دلته به هم کېږي. نو د دې د مخنیوي لپاره پاکستان امریکې سعودي عرب ته وویل چې صاحبه زموږ دا اتحادیان دي پاکستانیان، دا موږ له پوځونو لېږي او د دې پوځونو لېږلو لپاره هغو ژمنه کړې ده، خو تاسو یو داسې کار وکړئ چې په دې باندې د حملې کوونکو خلاف یو جواز وړاندې کېږي. نو دا ډېر مهمترین ټکي دي زه تاسو ته وایم، ډېر غټ ټکي دي زه تاسو ته وایم. دا ټولې خبرې چې دي دا زه د خپل اندې نه کوم، نه مې کولې نه به یې وکړمه. دا خبرې د یو خبریال لپاره مهمې هم دي. خبره په دې البته زړوره ځکه ځینې خلک نه کوي چې ځینې خلک څه مجبورۍ لري، ځینې خلک څه مجبورۍ لري. زه اکثره پاکستان کې خبریالان چې دي ما ته ګیله هم کوي چې ته یاره ډېر سخته ژبه استعمالوي زموږ په عقله. یقینا گزاره پکار ده ماله هم، ځکه چې د هغو بیچارهګانو مجبورۍ دي، ځینې تنخواګانې اخلي، ځینې په یارانۍ لري، انډیوالۍ لري، د چا یو مسله وي د چا بله مسله وي، هغه په زړه کې یقینا ملامتیا لري، هغه به ضمیر خپل چې دی هغه هغې ته مختورن وي، هغه به په خپل کور کې خپلو ماشومانو ته او ښځو ته هم مختورن وي. خو هغه بیچارهګان یقین وکړئ په پاکستان کې د پاکستان پوځ او استخبارات ډېر طاقتور دي. هغو دومره طاقتور دي چې هغو د پاکستان د ولس منتخب وزیر اعظم هم ځوړند کړی دی، پدار کړی دی، ذوالفقار علي بټو، بېنظیر بټو طاقتور او هغه یې له واکه لر کړه. نواز شریف چې د پنجاب د طاقتورې صوبې طاقتور لیډر و هغه 3 ځله د واکه لرې کړ. عمران خان چې ډېر طاقتور ولسي واک لره، ولس ورسره ملګری و، پاپولر دی، مشهور دی، د پاکستان اتل و، هیرو و، په ټوله نړۍ کې پیژندل کېږي، په ټوله نړۍ کې خلک عزت او احترام لري. هغه دی بندیوان کړی دی او نن یې په بیا یو وار د 19 کالو قید په یو نوي مقدمه کې ورته هغه ته او د هغه مېرمن ته سزا ووروله.
په پښتونخوا کې په دې باندې ډېره فکرمندي لیدل کېږي، ډېره سخته ژوره ناخوښي لیدل کېږي، نو هغه هم په تړلی دی. نو په داسې کې یو خبریال بیچاره غریب چې دی هغه څه کولی شي، هغه به هغه څه کوي چې هغو ته ویل کېږي یا ورته د سرکار د طرف نه هدایات ورکول کېږي. نو په دې کې خیر دی، موږ د هغو نه ګیله به نه کوو، زه به لږ ګزاره کوم د هغو سره. خو حقیقت دا دی چې که نور څه نشي کولی نو خاموشه دې پاتې شي، او که خاموشه نشي پاتې کېدی د هغې دفاع کوي، نو بیا د خپل ملګري دغه شانتې پیغورونه نه کوي ورته، بیا به سبا بختورن وي. دا به عمر له جنرال عاصم منیر نه وي. جرنیلان بدلیږي را بدلیږي، ځي راځي، یو وخت کې ضیاء الحق وا ختم شو، په یو وخت کې ایوب خان و، په شروع کې چې راغی هیرو، په اخره کې ورته خلکو سپی ویل. بیا دغه شانتې مشرف راغی، بیا دغه شانتې کیانی راغی، بیا راحل شریف راغی، بیا باجوه راغی، اوس جنرال فیض چې و هغه دا دی په کور دننه هغه ته فیلډ ډېر د استخباراتو د ټاپ د دنیا نمبر 1 استخبارات ورته دی، وایي د هغې مشر و، هغه د کورټ مارشل شو. نو سیبا که نور څه نشئ کولی نو دومره خو کولی شئ نیکبختو چې کم سے کم خپل ملګري مه بېزته کوئ. بهرحال زه د موضوع نه ډېر لرې نه تلل غواړم. نو اوس به د مارکو روبیو د خبرې تر مخه ډېر زر، یعنی راتلونکی کال کې څو ورځې پاتې دي د جنورۍ نه وروستو به انټرنیشنل سټیبلایزیشن فورس چې دی د یو شمېر هیوادونو ځواکونه چې دي غزې ته ورولېږل شي. د یو په غزې کې د پیس بلډینګ د امن د ټینګښت لپاره کار کوي، یعنی هلته کې چې کوم آبادي جوړېږي به اوس، یعنی غټې غټې بلډینګونه به جوړېږي، د سیلګرۍ مرکزونه به جوړېږي، لارې به جوړېږي، چنې به جوړېږي، اوبو نظام به وضع کېږي، هوایي نظام لپاره به میپینګ کېږي، د سمندري نظام لپاره به نقشې جوړېږي، هلته به کلبونه جوړېږي، هلته به د سیلګرۍ مقامات جوړېږي. په دې کې به نړیوال انجینیرز وي، ساینسدانان به وي، د اربونو ډالرو سره سرمایه‌کاري به وي. د هغو حفاظت چې دی ډېر ضروري دی. د هغې حفاظت یوازې اسرائیل په یو سر نشو کولی. لہذا د نړۍ د چې کوم انټرنیشنل سټیبلایزیشن فورس دا به وي. بیا به دویم مرحله کې دی دا کار کوي چې هلته به ودانۍ چې روانه وي نو په هغې د حملو خطر دی. د حملو خطر دا دی چې وسله والې ډلې چې کوم دي چې د سمندر د لارې راځي، یا د ایران نه په نورو لارو راځي، یا د مصر د لارې راځي، د خان یونس د لارې، نو د هغو نه به دې وسله ټولوي. او وسله چې ټولوي په دې کې تر ټولو غټې ډلې چې دي دوه، یوه حماس ته او بله حزب الله ډله ده چې کومه په د ګولان په غونډیو باندې اکثر د پورې نه حملې کوي. نو د اسرائیل دفاع هم وشوه، او د اسرائیل د دفاع نه علاوه د نړیوالو طاقتورو ادارو چې هلته به کاروبارونه کوي د هغو دفاع هم وشوه. په دې دفاع کې به پاکستان هم وس شامل وي. اوس په تلو کې تاسو ته یو نقشه ښایم، او دا نقشه چې ده دا به زه په خپله تاسو ته په خپله ټکو کې ووایم چې د فلسطین دوه برخې دي. یو غربي غاړه ده کم ته چې ویسټ بینک وایي، بله غزې تړانګه ده. د دې په منځ کې اسرائیل پروت دی. اسرائیل نه غربي غاړې ته چې کومه سیمه ده په دې کې د محمود عباس واکمني ده په ظاهره باندې، او دا سیمه د اردن سره لګېدلې ده. د اردن د بحر مردار هم ورته وایي. دې کې د هغو آبادي ده، زه تلی یم ورته، هلته هغه ګرځي را ګرځي، خو هلته چې ته ځې نو هم به د اسرائیل ځواکونه تا لټوي، او چې راځي هم به د لټوي، او هلته دننه هم د هغو موجودګي شته دی، کیمرې لګېدلې دي. دا کوم آزاده سیمه نه ده. خو بهرحال جګړه چې ده دا په غزې کې ده، کوم چې د میډیټرینین سمندر ورته وایي هغې پلو ته. نو په پورې را پورې تګ راتګ چې دی بند شو، خبره ختمه شوه. اسرائیلو ته دا ګارنټي ورکړه شوه چې په تاسو اوس د حملې امکان نشته دی. تاسو چې کوم آبادي کړې ده، یا آبادکاري کړې ده، یا چې کوم کارونه کړي دي، هغې باندې به حمله نه کېږي. او په غزې تړانګه کې به یقیني خبر ده چې د دنیا 150 ملټی نیشنل کمپنیز چې کوم دي، کوم چې په اسرائیل کې هیډ کوارټر دی، کوم ته چې د انوویټیو ډیپلوماسي وایي، یعنی تخلیقي سفارتکاري، نو د دې د هیډ کوارټر ته زه ورغلی یم، او د دې هیډ کوارټر کې د دې د مشر سره ما مرکه کړې ده. هغه وایي چې منځني ختیځ کې چې څومره طاقتور هیوادونه دي، هغه د اسرائیلو وجود ځکه مني، کوم ته چې دی
د ټرمپ په تیر شوي دور کې ابراهیمیک اکورډ ویلی و، ابراهیمي تړون ویلی و چې پکې سعودي هم شاملېږي، یو ای پکې هم شاملېږي، نور عرب هیوادونه هم پکې شاملېږي، یعنی یو ای متحده عرب امارات خو پکې مخکې شامل شوی دی. نو ځکه چې د دنیا طاقتور ادارې چې دي ملټی نیشنل کمپنیز دا په اسرائیل کې رجسټرډ دي او د هغو تخلیقي صلاحیتونه چې د هغې نه ګټه اخیستل غواړي. نو معنی دا شوه چې د دنیا طاقتور ادارې چې هلته رجسټرډ دي په غزې کې به کاروبار لپاره هغو ته مقور کول کېږي. کاغه بلډینګونه جوړول دي، کاغه رستوران جوړول دي، کاغه کلبونه جوړول دي، کاغه د اوبو د لوبو مرکزونه جوړول دي، ځکه چې د سمندر په غاړه باندې اکثره دا قسمه سیلګري هم وي. نو خبره ډېره زیاته مخکې لاړه، کیدای شي د چا لپاره ډېر د فکرمندۍ وي چې د فلسطین مسلمانان چې دي د هغو په سر سودا وشوه، د چا لپاره دا خبره ډېره د فکرمندۍ وړ وي چې پاکستان پوځونه هلته څه کوي، د چا لپاره دا خبره ډېره د فکرمندۍ وړ دی چې غریب فلسطینیان چې د هغو په سر سودا وشو. دا ټولې مهمې پوښتنې هم دي، مهمې فکرمندۍ هم دي، مهمې غمجنې کوونکې معلومات هم دي. خو زمونږ کار چې دی معلومات هم درکول دي، ورسره ثبوت هم ویل دي، ورسره چې کوم په نړیوالو څېړونکو یا د مبصرینو نظر دی ژوره فکر لري په دې باندې د خپل تجربې په بنیاد باندې خبرې هم تاسو ته په څه شکل کې واضحه کول دي یا رڼول دي. نو نننی پروګرام به زه په دې ځای کې ختم کما چې د پاکستان پوځ د امریکې سره د انټرنیشنل سټیبلایزیشن فورس غزې ته د لیږلو لپاره خپل پوځیان چې دي په هغې باندې هو کړي دي، یس یې کړي دي او امریکا د هغې مشکوره ده. خو د امریکا ذمهواري جوړیږي چې د هغو د ځینې نورو پوښتنو ځوابونه ورکړي. یوه پوښتنه دا چې د هغو هلته کې ماموریت به څه وي، او بله دا چې د دې پوځونو لپاره به فنډینګ څوک کوي، پیسې به څوک ورکوي، دیاړې به څوک ورکوي، خرچه به څوک ورکوي. نو امریکې له اوسه پورې دا خبره لا نه ده واضحه کړې چې دې ځواکونو ته پیسې څوک ورکوي، امریکا ورکوي که نه دا نړۍ په شریکه یو فنډ جوړوي. خو پیسې معنی دا ده چې پاکستان دا کار مفت ویډیا یا فی سبیل الله یا د خدای په خاطر یا د اسلام په خاطر نه کول غواړي، بلکې د دوی ځواکونه چې دي هلته به پوسي، نو د هغو تنخواګانې، د هغو خرچې، د هغو تګ راتګ، د هغې په هغې باندې اضافي خرچه، او دا داسې وي چې دا ډېره عجیبه خبره وي په دې کې چې په نړیوال ډګر باندې ته کله کار کوي، نو ستا که په کور کې تنخواه $6,000 وي، نو په نړیوال ډګر ستا په سر باندې بیا 3 چنده اخیستل کېږي، یعنی $18,000 اخیستل کېږي. په دې $18,000 کې په دې کې د صحت خرچه، په دې کې د تربیت خرچه، په دې کې د که څه مرګ ژوبله ورپېښه شي نو د انشورنس یا بیمه چې ده بیا دغه شانتې د په خپل په دغه هیواد کې چې د هغې کوم کمی دی هغه پوره کول، نو دی په سر باندې بیا 2 چنده نه 3 چنده زیاتې پیسې اخیستل کېږي. نو دا کوم داسې وړ خبر نه ده چې د 100,000 ځواکونو خرچه ده، دا د 100,000 ځواکونو خرچه ده. خو د سره د دې د کور د نغري پیسې، د دې که څوک مرګ ژوبله وشي د هغې د بیمې پیسې، دغه هیواد ته چې کوم دا څوک لیږي پای کې د هغې تربیت کېږي، او دا ډېرې ذمهوارۍ وي وغیره وغیره، د هغې لپاره پیسې اخیستل کېږي. نو چې څومره کله پیسې اعلان شوې او څومره اعلان شوې او کله دا پوځونه روان شو، زه ستاسو سره لوز کوم که ژوندی وم د خیره سره، زه به غزې ته پخپله ورځم او له هغه ځایه به تاسو دا منظرونه ښیم چې وګورئ دا د پاکستان د دفاع او د اسلام د دفاع د فوز نه یوه برخه چې دا د پاکستان د پوځ ده او دا د راغلی د په غزې کې موجود ده. که دا پروګرام تاسو سبسکرایب کړی نه وي، سبسکرایب کړئ، خپلو ملګرو سره شیر کړئ، ما ته کمنټ کوئ، تاسو کمنټ ګورم، لولم، خوشحالېږم. که تاسو څه نیوکه لرئ یا مشوره لرئ نو هغې ته هم زه خوشحالېږم، ځکه چې د هغې په رڼا کې په آینده کې ما ته پروګرامونه جوړولو کې اسانتیا وي. چېرته چې شپه ده هلته مو ښه شپه، چېرته چې ورځ ده هلته مو ښه ورځ.